له بلغاریا، جرمني او ننګرهار څخه د افغانانو په اړه ډیر بد او دردونکي خبرونه خپاره شوي. په بلغاریا کې د لسګونو افغانانو نیول، په جرمني او ننګرهار کې پر چړو د څو افغانانو وهل، دغه پیښې څنګه رامنځته شوې او څومره مرګ ژوبله پکې اوښتې. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مشئ. د بلغاریا سرحدي پولیسو په لوزینټ کلي کې د 40 افغان کډوالو د نیولو خبر ورکړی. پولیسو ویلي چې دغه افغان کډوال په یو قاچاق وړونکي موټر کې نیولي. قاچاق وړونکي موټر د تېښتې هڅه کوله چې له امله یې له نورو موټرو سره ټکر وکړ او دوی ونیول شول. یو شمېر کډوال د اوبو د نشتوالي له کبله بېهوښه شوي وو او تر لومړنۍ طبي درملنې وروسته یې د کډوالو مرکز ته انتقال کړي دي. د جرمني په ګوسترو ښار کې یو افغان کډوال د خلکو په مخ کې 2 نور افغانان پر چړو وهلي دي. په دې پیښه کې یو کس وژل شوی او یو بل سخت ټپي دی او قاتل دا مهال بندي دی. نوموړي د ودانۍ په 2م پوړ کې خپل 2 هیوادوال څو ځله پر چړو ووهل. 25 کلن ځوان ځای پر ځای ووژل شو او بل یې په ټپي حالت کې روغتون ته لیږدول شوی دی. چې د ننګرهار د سرو رود ولسوالۍ په مقام کې د جنجال پر مهال یو کس بل تن د طالبانو د سترګو پر وړاندې پر چړې وهلی او ټپي کړی دی. دغو 2 کسانو په کلي کې شخړه کړې وه او یو تن د موضوع د حل لپاره د طالبانو د ولسوالۍ مقام ته ورغلی و، خو مقابل لوری له خپلې چړې سره له 2 تلاشیو تیر شوی او د طالبانو د سترګو پر وړاندې هغه وهلی دی. له مقابل لوري سره د چړې لرونکي کس جنجال پر دې و چې پر ما دې ولې تعویضونه کړي دي. ټپي په نازک حالت کې روغتون ته لیږدول شوی دی. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.